نبی علیہ السلام وی مومن نه زنا کېدی شي ګناهونه تی کېدی خو دروغ مومن نشي دروغ به مومن نه وي چې مومن وي دی به دروغ نه وي دی به دروغ نه وي نن ورشه د دروغ صحال دی د دوکو صحال دی ورشه کم سړی خپل حق پورا ادا کوي کم سړی حق پورا ادا کوي هر سړی د بل حق پې راوړي او خپل حق پورا ادا ونضع الموازین القسط لیوم القیامه چې الله تعالی د انصاف ولګي نن سبا هم لیدلي دا مزدوران دیاړي مار چې سړی له کار کوي چې نایک ورته ولاړي نو کار کوي چې د کور مالک ته پله شي سب له پله لاړ دوه نیمې ګنټې دی په دملاسي وي په دې ټیم کې مالک نشته ونضع الموازین القسط لیوم القیامه چې الله تعالی ولګوله چې ماښام د حق پوره اغستی او هغه له دې کار پوره نه و کړی دا پیسې دې راوړي دا به بچو له دې خوراک کوي دا به دې کور په بیبي خورئ دا به دې په بچو خورئ دا حلالې پیسې د واغستلې حق خپل پوره واغستو هغه ته حق کم ورکړه ته د دې وعید نه خبرې ویل للمطففین ویل په جهنم کې یو کنده ده الله وی دا هغې کسانو لره ده چې څوک کمې کوي کمی یوازی پا ناپ طول کی ندے خواہ چک ناپ پیسی پورانی اسیس کم ورکی یوازی دا ناپ طول نا دا دی مانو گو رئی مفسرین وائی چی تتنا حق پورا والی او اغل حق کم ورکی ویل للمطففین دغ خلق اللہ یو کند تیار کری چی نمی ویل دا پا ہر سڑی دا دا نا تا سرکاری نوکری ستا ڈیوٹی دا ته تنخوا پورا الی کنه په ډیوټي کې چې ته درې میلمانه اټین کې یو غنټه د میلمنو سره ناسه بار مرضی پرغړی په مرضی درد دی په ګېډه درد دی هغه بار پوپونه وخی او دند ډاکټر له میلمه راغلی دی ځان له میلمه سره ناسته ویل للمطففین چې تنخوا والی پورا والی کنه د چې ورځ 2 غنټې میلمنو له ورکړې وي هغه د میلمنو سره استلی دی او حق پورا واغستو او دلته حق کم ورکو ویل للمطففین دا د هر هغه کس لپاره دی کاش مونږ وایو چې دې ټول خلکو دا قرآن زده کړی دی ډیوټي کولی دی نوکري کولی د سکول استاز وی ښه به پکې خیرات له لاړ شي خیرات به پکې وخوري بیا به راشي نو چې دی پکې دا خیرات وخوري او راشي نو ده پکې 2 غنټې واړولې که نه او تنخوی پوره واغسته که نه دا 2 غنټې چې د ډیوټي نه ده کړې د دې به څه جواب الله نه ورکوي ښه دا په هر چا لګي دا یوازې د استاز او د ډاکټر خبره نه ده دا د ګیلکار خبره هم ده ګیلکاري کوي او ګنټه پکې سملی وی مالک نشته دی دیاړي مار پکې ګنټه سملی وی مالک نشته زمیدار پکې ګنټه سملی وی مالک نشته ویل للمطففین ونضع الموازین القسط لیوم القیامه الله بتل د انصاف لګولی دا ټول ارسب پډاګ کیږي دا ټول ارسب پډاګ کیږي د دې برا سره حساب کیږي ځان له آخرت نه تیاری کو مرګ خوده کنا یو ځل خوده کنا کال نه دی 2 نه دی 10 کال ژوند دی پاتې شوی مری خو بمری کنا 10 کال ژوند دی پاتې شوی مری خو بمری کنا یو ځل خو اخر خو مرګ دی کنا پیشی را تفرته ده کنا د الله په دربار ته ورزو کنا حاضری بکو کو بنک څه جواب باندې ځان له آخرت ته پاره تیاری